बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कदरमंदो په خوب کې قبر لیدو یا قبرستان لیدو د دې تعبیر څه دی؟ په دې باندې من خبره کو اکثر او بیشتر کسان داسې چې هغه کله په خوب کې قبر ویني یا قبرستان ویني نو پریشان وي. دا غي نبی ظاهر خبر ده انسان د مختلف وسوسي اشکالات او وهمونه چې کوم دي هغه بیا په دماغو کې راځي چې آیا ما په خوب کې دا قبرستان لیدل یا قبر مې لیدل د دې تعبیر بسوي آیا یعنی مختلف وسوسې بیا په ذهن کې راځي. نو په دغه وجه باندې اکثر کسان چې کوم دي هغه بیا پریشان وي. نو بهرحال کچري په دې حواله سره تاسو د دې خوب تعبیر معلومول غواړئ نو یقیني تور په تاسو مکمل ویډیو کوي ځکه چې په خوب کې د قبرستان لیدو یا قبر لیدو مختلف صورتونه کې دي او د مختلف صورتونو په وجه باندې دغه تعبیر بیا مختلف کې دي. اوس مثال تور پر یو کس چې په خوب کې قبرستان ویني یا په خوب کې د لګیا دي ځان په خپل قبر کنسته دي یا دغه شانتي خلق را لګیدل دي په قبر کې خېده او دغه شانتي په خوب کې خلق چې کوم دي په قبر کې خېده او د په سر باندې خاورا چول د دې څه تعبیر جوړيږي او دغه شانتي په قبر لپاس ولاړل یا دغه شانتي په کور لپاس چې کوم دي د چت لپاس چې کوم دي قبر کنسته شوی د لپاره مختلف صورتونه دي مختلف تعبیرات جوړيږي. سمجھ کې خبر راځي. بهر حال درازو تعبیرات طرف ته حضرت دانیال علیه السلام فرمایي چې په خوب کې قبر لیدو یا قبرستان لیدو دا قید خانه طرف ته اشاره کوي. یو کس داسې چې په خوب کې د ځان لپاره په خپل قبر کنسته دي نو دا د دې علامت ته چې دا کس په مشکلاتو کې او پتنګي کې مبتلا کیږي. پکاردار چې داسې کس تی صدقه او خیراتو کې ځکه چې الصدقه رد البلاء صدقه روان چې څومره مصیبتونه دي هغه لري کی. دا شانتي یو کس داسې چې خلق را لګیدل دي په قبر کې خېده خلق را لګیدل دا چې کوم خوب کم کس ویني دین چې د خلکو په قبر کې خېده نو دا هم د دې علامت ته چې د ژوندۍ کې مشکلات تنګي مصیبتونه راتلو ولدي لہذا دا سکستی فی الفور صدقه او خیراتو کې او توبه استغفار دیو کې. دا شانتي یو کس داسې چې خلکو په قبر کې دی خېده او د سر لپاسه ورچګم دی خاور اچي یعنی دا خوب لیدو ولا چګم دی د خوبینه چې خلق را لګیدل د قبر کې خېده او د په سر لپاسه خلق خاور اچي نو دا د دې علامت ته چې د دې کس چې دین حواله سره چګم دی د په نقصان کې مبتلا کیږي د دین نقصان د ملاویدو علامت ته او دغه شانتي دا د دې خبره علامت ته چې بغیر توبې نه بدا انسان د دنیا نزي. بهرحال کچریو کس داسې خوب کې چې د قبر کې خلک وي او د سر لپاسه خلک خاور اچي نو یقیني طور پر دا د دین د نقصان علامت ته او د دې علامت ته چې دا انسان ما بغیر توبې نه دنیا نزي. بهرحال دا یو یقیني طور پر د آخرت په حواله سره ډېر غټه د خسارې خبره ده. دا څنګه څه پکاته چې صدقه او خیرات مو کی توبه استغفار دی مو کی او رجوع ال الله دیو کی الله رب دې طرف ته رجوع کی. دغه شانتي ابن سیرین رحمت الله علیه فرمایي چې یو کس داسې چې هغه خپل ځان جګم دی په قبر کې کیدی یعنی یو کس داسې چې هغه خپل ځان په قبر کې کیدی د خوب غینې چې ځان په خپل په قبر کې یې خېده په خپل په قبر کې ملاس دی نو دا د دې علامت ته چې دا انسان با قید خانه تزي یعنی جیل ته بزي قید کیږي با. دغه شان ابن سیرین رحمت الله علیه فرمایي چې یو کس په خوب غینې چې په قبر کې مړل نو دا د دې علامت ته چې دا انسان با په قید خانه کې یعنی په جیل کې با مري دا د دې علامت ته. دغه شانتي یو کس داسې چې په خوب کې چې داغه د چت نه پاسه قبر کنسته شوی دی او دا د دې علامت ته چې د ژوندۍ په ډېر اوږدوي دراز ژوندۍ علامت ته. دغه شانتي یو کس داسې چې په خوب کې د یې چې د قبر لپاسه ولاړل نو د دې علامت ته چې دا انسان په ګناهونو باندې مستقل په استقامت سره ولاړلی یعنی دا انسان مستقل په ګناهونو کې مبتلا دی. بهرحال داسې کس لپاره پکار ده چې توبه استغفار وکړي او رجوع ال الله وکړي. بهرحال په خوب کې د قبر یا د قبرستان لیدو په حواله سره مختلف صورتونو دغه مختلف تعبیرات تاسو مخه تمام بیان کړو. امید کوم چې تعبیرات مو په سمجھ کې راغلي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.